أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. دا د سورة البقرہ آیت نمبر 165 اور آیت نمبر 166 اور آیت نمبر 167 د دې آیتونو نه مخکې د توحید دعوه ذکر شوی و او د توحید د اثبات لپاره دلایل ذکر شوی لیکن باوجود د دینا بعض خلق الله لا شریکان جوړي او دا الله تعالی توحید نه مني نو پدې مذکوره آیتونو کې الله دغه خلقو تذکرہ کوي نو فرمایي چې ومن الناس او بعضې د خلقنا من هغه څوک دي یتخذو چې هغه نیسي من دون الله سوا د الله نه اندادن شریکان داسې شریکان یحبونهم چې دی محبت کوي د هغه شریکانو سره که حب الله وشانته د محبت ساتلو د الله پاک الله سره د محبت تقاضا دادا چې د الله عبادت وشي د الله بندگی وشي د الله تابعداري وشي الله ته سجده ولګول شي د الله په نوم باندې نظر ورکړي شي او د الله رب العالمین نا غیبی امداد وغوښتل شي نو بعضې د خلکو نه داسې دي چې هغه د الله په شانته محبت د الله د شریکانو سره ساتي او الله له شریکان جوړ کړي دي
او د الله نه ما سوا هغې ته سجده لګئ، د الله نه ما سوا د هغې په نوم باندې منښته ورکوي، د الله نه ما سوا د هغې نه غیبي امداد غواړي. نو الله د دغه خلکو تذکره کوي چې بعضې د خلکو نه داسې هم دي چې هغې ما له شریکان جوړ کړي دي او هغې سره داسې مینه کوي څنګه چې ما سره د مینې حق دی. او والذین آمنو او هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی د الله په توحید باندې، د الله په وحدانیت باندې، او هغه الله له شریکان نه جوړوي، نو اشد حبا لله هغه ډېر سخت دي په محبت ساتلو کې د الله سره. هغې د مشرکانو په شانتې د الله نه علاوه د نورو معبودانو سره محبت نه ساتي، بلکې الله سره محبت ساتي او الله له شریکان هم نه جوړوي او د الله د شریکانو سره محبت هم نه ساتي. ولو يرى الذين ظلموا او کچرتا لیدلې هغه کسانو ظلمو چې هغې شریکان جوړ کړي دي الله لره، ظلم یې کړی دی، د ظلم نه مراد چې کوم دی شرک دی، او ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی. نو کچرې لیدلې هغه کسانو ظلمو چې هغې ظلم کړی دی او شرک یې کړی دی، الله له شریکان جوړ کړي دي، اذ هغه وخت لره يرون العذاب چې دی به وویني عذاب لره، هغه وخت یې لیدی په کوم وخت کې چې دی به عذاب وویني، نو دی به پوه شوی وی په دې خبره باندې چې ان القوة لله جميعا، چې بېشکه قوت او طاقت او قدرت چې دی دا خاص د الله د پاره دی. ټولو طاقتور ذات الله دی، قدرت والا ذات الله دی، قوت والا ذات الله دی. د الله نه ما سوا بل څوک قوت والا، بل څوک طاقت والا، بل څوک قدرت والا هیڅوک نشته. دی به د الله د طاقت معاینه کړې وه او د الله د طاقت علم به دې ته حاصل شو، خو که دی لیدې هغه وخت لره چې په کوم وخت کې به ویني دی عذاب لره. وان الله شدید العذاب، او دی با پوه شوی په دې باندې چې بېشکه الله چې دی دا سخت عذاب والا دی، د الله نه ما سوا بل سخت عذاب والا نشته. استبرأ الذین اتبعوا، په دغه وخت کې چې دی عذاب وویني بیزاره بشي هغه کسان اتبعوا چې د هغې تابعداري شوي په دنیا کې، یعنی د دې مشرکانو مشران هغې چې د هغې تابعداري شوي، نو بیزاره بشي هغه کسان چې د هغې تابعداري شوي او د هغې عبادت شوي، من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې هغې تابعداري کړي، یعنی مشران د خپلو کشرانو نه هغه به بیزاره شي او ورأوا العذاب، او به ویني دا مشران او کشران ټول د الله عذاب لره. وتقطعت بهم الاسباب، او کټ بشي او وبشلیږي د دې په منځ کې الاسباب ټول تعلقات، اسباب
ذرایع ته وي، اسباب لارو ته وي. ودلته مراد د اسباب نه تعلقات دي، د دې تعلقات به ټول ختم شي. ځکه په ورځ د قیامت کې چې چا په شرک کې د چا مشري منلي، نو د شرک هغه مشران هم او د شرک هغه کشران هم دا به په ورځ د قیامت کې د یو بل دشمنان کیږي. الله رب العالمین فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. په ورځ د قیامت کې به ډېر دوستان بعضې د بعضو دشمنان شي، سیوا د متقیانو نه او د پرهیزګارو نه. چې کوم تقوادار دنیا کې پاتې شوي، پرهیزګار دنیا کې پاتې شوي، د هغې په منځ کې د دیندارۍ کوم تعلق وي، نو هغه تعلق به بحال پاتې شي. او باقی تعلقات چې هغه د بدمعاشۍ تعلقات وي، هغه د شرک تعلقات وي، هغه د الله تعالی د نافرمانۍ تعلقات وي، هغه ټول تعلقات به په ورځ د قیامت کې دا به ختم شي. نو دې وجه نه الله فرمایي چې وتقطعت بهم الاسباب، کټ بشي تعلقات د دې په منځ کې. وقال الذين اتبعوا، او وبوي هغه کسان چې هغې تابعداري کړې وه د دې خپلو مشرانو، او هغه ترې په دغه ورځ د قیامت کې بیزاره شوي دي، نو وبوي دا کشران د مشرانو ته لو ان لنا، وبوي دا کشران ځان سره به دا خبره وکړي، خپل زړه کې به دا افسوس وکړي، لو ان لنا کرتن، کچره شوی زمونږ دپاره بیا تلل دنیا ته، کچره شوی زمونږ دپاره بیا تلل دنیا ته، نو فنتبرأ منهم، نو خامخا بیزاره بشو مونږ هم منهم د دې خپلو مشرانو نه، کما تبرؤ منا، لکه څرنګې چې دی جدا شو زمونږ نه نن ورځ، نن خو دی زمونږ نه جدا شو. نو چې که مونږ دنیا ته الله تعالی واپس بوتو او زمونږ دپاره یو موقع میلاو شوه د واپس تللو دنیا ته، نو مونږ هم د دې نه بیزاره شو، مونږ هم د دې نه جدا شو. مونږ خو مخکې د دې زنده باد ویلي وو، خو که اوس الله تعالی مونږ دوباره دنیا ته بوتلو، نو مونږ به دې سره پوه شو، مونږ به د دې زنده باد نه وایو، بلکې که الله مونږ له موقع راکړه او مونږ الله تعالی دنیا ته بیا بوتلو، نو نجعلهما تحت اقدامنا، مونږ به دې د خپلو خپو د لاندې ومږو، لیکونا من الاسفلین، دې دپاره چې شي دي د ذلیلو نه او د لاندې خلکو نه. نو په ورځ د قیامت کې به د کوم مشرانو چې د الله نه ماسوا تابعداري شوي، هغه به بیزاره شي، او کشران به په تیش کې راشي او په جوش کې به راشي، او دی به دا ووایي چې که مونږ ته بیا موقع میلاو شو، نو مونږ هم دې سره پوه شو، په دنیا ته الله مونږ هم د دې نه جدا شو، او بیا به له مونږ ووټ نه ورکړو. کذلک یریهم الله، الله وایي دارنګې به ښیي دې ته الله پاک خپل ناکاره عملونه، حسرات علیهم، چې افسوس به یي په دې باندې دغه عملونه، چې دې به پې افسوسونه کوي. وما هم بخارجین من النار، او نه به دې وتونکي د اور نه.
کدی ډیر افسوسونه کوي الله به د اور نه نو باسي د اور نه بنوزي پور کې به همیشه یي